نن زه ستاسو په حضور کې د اسلام د لومړني مرکز او د اسلام د لومړنۍ مدرسې په اړه باندې څو کرښې بیانول غواړم. محترمو سامعینو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مکې څخه مدینې ته مهاجر شو، د اسلام دعوت عام شو، له هر طرف نه به خلک مدینې ته راتلل او په اسلام به مشرف کېدل. نو د هجرت په دوم کال چې کله په مدینه منوره کې مسلمانان زیات سو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي په څنګ کې یو ځای د هغه مسلمانانو لپاره خاص کړ چې په مدینه منوره کې د اوسېدلو ځای نه لري. دغه ځای په صفا او دغه اصحاب په اصحاب صفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره مسما شول، او دغه ځای د اسلام لومړنی مرکز او مدرسه وګرځېدله. په دې مدرسه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نسل وروزه چې د آسماني پیغام وړونکي شول. دا مدرسه د اسلام داسې مرکز جوړ شو چې د تاریخ بهیر یې بدل کړ. په دې مدرسه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو شاګردانو سره کېناست، قرآن به یې لوست، د دین بنسټیز اصول یې ورښودل، زړونه به د صبر، ثبات او توحید په رڼا روزل. اصحاب صفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به د پاکو زړونو، څپانده ارواو، رښتیني نیتونو سره د نبی علیه الصلاة وسلام مخې ته ناستو، ایمان به یې له هرې کلمې سره څښاک کولو او د قرآن په رڼا به د جاهلیت تیاره نړۍ د حق په رڼا بدله کړه. محترمو سامعینو، اصحاب صفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دین ترلاسه کولو لپاره او د الله جل جلاله احکامات د الله جل جلاله تر بندگانو د رسولو لپاره هر قسم لوږې، تندې، تکلیفونه او ګرمۍ په ځان باندې وړي. له فضاله بن عبید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې اصحاب صفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به کله کله د عین المانځه په وخت کې د ډېرې لوږې او تندې له وجې بېهوشه سول. هغه اعرابیان او بانډچان چې له اطرافو په مدینې منورې ته راغلي وو، هغو به دا فکر کولو چې دا لیونیان دي. اصحاب صفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د صبر او توکل یو داسې مجموعه وه چې شپه او ورځ د تزکیة النفس کتاب تعلیم حاصلولو لپاره د نبی علیه الصلاة وسلام په خدمت کې حاضر وو. هغوی خپل سترګې د نبی علیه الصلاة وسلام د مقدسو دیدارونو لپاره او خپل غوږونه د نبی علیه الصلاة وسلام د مقدسو کلماتو اوریدلو لپاره او خپل جسمونه د نبی علیه الصلاة وسلام د صحبت لپاره وقف کړي. د دې ټولو په نتیجه کې صفه مدرسې